الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد ورواته ثقات. په روژه کې روژهدار ته کله کله زړه خراب شي یا د بلی وجنه بیماری د وجنه د هغه الټیانې وشي، نو آیا د دغه انسان چې روژه یې نیولې ده او د روژې په حالت کې د دې الټیانې وشوې، د دې روژې ته نقصان او ضرر رسیږي او کنه؟ په دې حدیث د ابو داود او د ترمذی او د ابن ماجه او احمد کې د دې مسئلې جواب شته. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من ذرعه القیء فلیس علیه قضاء. د الټیانو او د کانګو د دې دو صورت دي، دو شکلونه دي چې روژهدار انسان کله الټیانې وکي نو دو صورت دي، دو حالت دي، دو شکلونه دي. اول شکل دا دی او اول صورت او اول حالت چې انسان نه غیر اختیاري الټیانې وشي، د اراده او دارنګې قصد نوي چې زه الټیانې وکم، بس غیر اختیاري تی وشي، نو په داسې صورت کې د روژه صحیح ده او په د باندې قضا نشته. دویم صورت دا دی چې انسان قصدن عمدن ارادتن په خپل اختیار باندې الټیانې وکي، لکه مثلا دا ګوته دا مری ته ورسوي او الټیانې وکي، یا داسې یو شیز راواخلي چې هغه بدبویه وي او هغه په دې خاطر باندې هغه بوی کوي چې مال الټیانې راشي، یا نور طریقې هم شته. نو چې کله انسان قصدن او عمدن او ارادتن او اختیاري طور باندې الټیانې وکي، نو دا روژه بیا ماته ده او دا به د دې روژې بیا قضایي راوړي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من ذرعه القیء، ذرعه علماء معنا کړي د غلبه وسبقه فی الخروج، د یو چا چې غیر اختیاري الټیانې وشي، فلیس علیه قضاء، په دې انسان باندې دوباره د دې روژې قضایي راوړل نشته. ومن استقاء، او کسو قصدن او ارادتن په خپل اختیار باندې الټیانې وکي، فلیقضي، د دې روژې به بیا قضایي راوړي. او دا فتوا د جمهور علماو ده، عام علماوهم او عام امامانهم دا فتوا ورکړي چې قصدن که څوک الټیانې وکي روژه یې ماته قضایي به راوړي، او که غیر اختیاري ته وشوه نو بیا چې دی په دغه انسان باندې قضایي نشته. امام خطابي رحمه الله په معالم السنن کې فرمایي: لا اعلم بین اهل العلم فيه اختلافا، وای ما ته د علماو په منځ کې په دې مسله کې اختلاف نه دی معلوم. معنا دا ده چې د ډېرو علماو دا نظر دی. ابن قدامه رحمه الله په مغني کې لیکلی دی: هذا قول عامة اهل العلم، د عام علماو هم دغه فتوا ده. بیا امام ابن قدامه رحمه الله دام لیکلی چې الټیانو کې دا شرط نه دی چې صرف سړي خوړلي هغه درنه بهر راوځي، نه که خوراک راووته د الټیانو په شکل باندې، یا وینه الټیانې وي او د وینې شکل وي الټیانې وي، د بلغم شکل وي، دا ټول وي د دې حدیث د لاندې هغه شامل دی. امام ابن تیمیه رحمه الله یو ناشنا خبره ذکر کړي، وایي چې دا قصدن څوک دا الټیانې کوي د روژه ولې ماتیږي؟ وایي وجه دا ده چې اصل کې دا روژهدار دا منع شوی دی د هغه څه نه چې د بدن ته قوت پې میلاویږي، لکه خوراک، سکاک وغیره. نو دغه رنګې دا روژهدار د دین هم منع شوی دی چې داسې کارونه به هم نه کوي چې ستا بدن پې کمزوری شي،
چې ته قصدن الټیا نه کې خو بدن دې کمزوری کیږي کنه. نو دا د عام اهل علم دا فتوا ده. اگر چې بعض علما ویلي چې په الټیانو باندې کاغه قصدن وي او کا غیر اختیاري وي په هغه باندې روزه نه ماتيږي او په قضایي نشته. خو دا اولنې قول دا راجح قول دی. الله رب العالمین موږ او تاسو ټول د نبی صلی الله علیه وسلم په ټولو احادیث باندې په صحیح طریقه باندې پوي کی. آمین یا رب العالمین.